اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سورة انفال نهم سفارہ آیت نمبر 5. ما تاسو ته ویلیو چې قرآن کریم داس یو مثال لري چې ډیر آسان وي او یو نیم موضع ورکې د لګولو په لحاظ سره ډیر مشکل راشي. هغه آیت چې د معلقات قرآنیو نه دی هغه دا آیت دی چې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ظاهرا ککاف اسمیه خلی په معنا د مثلو باندې، ککاف تشبیهیه خلی د دې لپاره مشبہ پیدا کیږي نه. مفسرین حضرات او نحات د دې کلمه په شرح کې ډېر متعدد اقوال کړي. نچوړ او معال د ټولو اقوالو یوې خبرې ته راځي، هغه دا د دې مقصد څه شی دی. مقصد دا دی درې کارونه شوي دي. بلکې دعا د بدر په میدان کې چې کم تنفیل شوی دی. تنفیل معنی اعطا د نفل غیر لرا غنائم و تقسیم چې شوی. نو دلتا کم انعامات چې چاته ورکړی شوی بعض صحابه کرامو پاغې کراهیت ښکارا کړو. چار کله دوی کراهیت ښکارا کړو دا هغه کراهیت تمثيل ورګي چې دا بعضی کسان یا رسول الله په تنفیل او تقسیم ستا باندې دا سه خفه شویو لکه څنګه چې په یوم بدر کې په اخراج ستا باندې خفه شویو. یوم بدر کې په اخراج ستا چې خفه شویو ته چې خدای تعالی د خپل کور نه یوم بدر جهاد د پاره وېستې نو تا دوی ته وویل چې یو د طائفتین وعده شوی ده، یا به راته عیر را کوي یا به نفیر را کوي. او دلته صحابه کرام چې هغوی مینه د عیر سره و نه د نفیر سره. عیر هغې قافلې ته وایي چې د تجارت په اسبابو باندې بار وي. نفیر هغه قافلې ته وایي چې د جنگ په آلاتو باندې بار وي. نفیر د جنگ لښکر ته ویلی شي قافله روانه. عیر د تجارت قافلې ته وایي. نو دا وعده ورسره شوې وه چې یو د طائفتینو به په هغې غلبه به تاسو ته درکولی شي. خو مینه د صحابه کرامو د عیر سره وه نه د نفیر سره، ځکه چې اسباب ظاهریو باندې دوی ډېر کمزوري وو په دغه وخت. نو دا ستا وطن د دینا بعض خلکو کراهت بد ګڼل چې موزه چا پسې زما، لکه څنګه چې هغه بد ګڼل او په منتها کې به په خوشاله، په انتها کې تاسو غالب شوي، غنایم مو راوړل، ضربه مو دشمن ته ورکړه، به خوشاله او په ابتدا کې دا بد ګڼله. نو دغه شان ته بعض خلکو تنفیل او تقسیم ستا هم هغه باندې ناراضگی ښکارا کړی دا نه چور د دې زیاده شي. اوس علما د کما اخرجک لکه څنګه چې وست تعالی رب ستا من بیتک بالحق
دا خو مشبه به شو، نو مشبه څه شو؟ دا غزه پیچیده دی. ابو حیان الاندلسی رحمه الله ذهاب کوي دی لرا چې دا کاف تشبیهی دلته په معنا د لام تعلیلی سره دی. نو هغه وی معنا د دې زیاده ده ان هذا الوعد حق للمؤمنين لما اخرجك ربك من بيتك بالحق. دا درجه، دا مغفرت، دا رزق کریم وعده د مؤمنانو سره ثابت او حق ده. دا به ورکی ولی لما د دې وجنا اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. او دا کم چې تاسو سره لاړل دا غیر کارهینو، او څه خلک چې مدینه منوره کې پاتې شو هغه کې کارهین پراتو، دا ستا خروج بد ګڼه. دا چې تاسو سره لاړ دی دا خروجم بد نه ګڼه، ستا اتباع وکړه. نو چې هر کله په داسې ساعت العسره د تنګدستۍ او د غریبۍ او بغیر د اسبابونه د جهاد دی سفر کې دی ستا کمال اتباع وکړه او ستا په دې سفر کراهیت ښکاره نه کړه، نو د دې وجنا دا وعده د دغه نعمتونو د دې خلکو د پاره حق او ثابت ده. دا تعویل زما خوښ دی چې دوی ته درجات مغفرت او رزق کریم ثابت دی. ولی ثابت دی؟ لما اخرجك ربك من بيتك بالحق. لکه رب کریم تاسو تعالی را د خپل کور نه بالحق خروجی در کړو د جهاد د پاره. یو طریق د مؤمنینو نه کارهینو، خو دا چې تاسو سره لاړل دا کارهین نو، چې پاتې وغه کارهینو. نو چې دوی کارهین نو، نو لایق د څه شو؟ نو لایق د مغفرت شو، لایق د رزق کریم شو، لایق د درجات شو. نو دا درجات ثابت شو دوی لره حقا لما اخرجک. دا تعلیل شو، کاف په معنا د لام تعلیلی سره. رائے د ابو حیان الاندلسی دا. دویم تاویل دا دی چې دا تاویل زجاج کړی دی چې دا کما کې دا کاف کاف اسمی دی په معنا د مثلو سره، دا په محل د نصب کې دی. دا صفت دی د پاره د مصدر مقدره، دا صفت دی د پاره د مصدر د فعل مقدره. عبارت دا شو الانفال استقرت لله والرسول. دا وللانفال لله والرسول سره ولګو. الانفال استقرت لله والرسول. انفال چې کوم دی حق داغه ثابت دی لله والرسول. وثبتت لله والرسول مع كراهية ثباتا مثل ثبات اخراجك من بيتك وهم كارهون. دا انفال استقرت وثبتت لله وللرسول ثباتا مثل ثبات اخراجك. لکه څنګه چې ستا دا خروج د کورنا پدې کې دوی لره کراهیت ثابتو، نو دغه شانتا په استقرار او ثبات د انفالو کې لله والرسول هم بعضو لره ناراضگی او خفگان ثابتو. نو معنا دا شو چې الانفال استقرت وثبتت ثباتا مثل ثبات اخراجک. لکه ستاره د کور نه وتلو کې چې دوی کراهیت ثابت ده، نو دغه شانتا دا پورا حق ثابت ول د انفالو د تقسیم تعالی را دې کې بعض خلکو تبعی کراهیت کارا کړي وو. انت شیو دا سی بعض اعتراض کړي. دا راځي دا زجاج شو. بل راځي پدې کې دا کیسای دا هغه وی تاویل دا دے کما اخرجک علی کراہیت من فریق منهم یجادلونک. هغه کما اخرجک یجادلونک سره لګي. فریق منهم یودلا پدې صحابو کې یجادلونک فی الحق بعدما تبین کراہیت اخراج ربک الیک من بیتک بالحق.
لکه ستا په دې خروج کې غزوې د بدر ته چې بعضو طبعا کراهیت ښکاره کړی دی، نو یوه ډله دغه شان ته چې کوم دی مجادله هم کوي تا سره فی الحق بعد ما تبین. نو دا رایه ده کې صحیح شو چې کما اخرجک علی کراهیت من فریق منهم یجادلونک، لکه څنګه چې تعالی رب کریم ویستا سره د کراهیت د بعض خلکو نه یجادلونک، بعض لا جګړیم کوي در سره په دې کې مجادله در سره کوي. دا ده کې صحیح رایه. رایه د فراور کې دا ده چې تقدیر د عبارت دا ده امض لامر الله وان کرهوا، د خدای تعالی د اوامر نفاذ کوه یا رسول الله، وان کرهوا اگر کدا خلق مخالفت در سره کوي کراهیت اخراج ربک الیک من بیتک بالحق. نو امض لامر الله وان کرهوا کراهیت اخراجک، لکه دا ستا وطن چې دوی بد ګڼل خدای خبره ونه منله ووتې، نو دا شان په انفاظ د امر الله کې د څوک بد ګڼي کوي ښه ګڼي ته جاری کوه. دا رایه ورکي د فرار. بل رایه په دې کې د اخفش وی دا کاف اسمی دی، دا صفت دی د حقا، هم المؤمنون حقا مثل حقانیت اخراج ربک الیک من بیتک بالحق. دی مومنین دی په حق باندې لکه څنګه چې ثابته ده دا خبره چې ته د کور نه وېستې، دغه شان حقیقي ایمان دوی لره ثابت. نو دا یې صفت وګرځو د هغې حقا دپاره په هم المؤمنون حقا کې دا رایه ده اخفش. یو تاویل بل ورکې شوی دی چې هغه دا کاف په معنا د واو قسمیه سره، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وما اخرجک ربک، قسم می دی په اخراج ستا باندې رب کریم تعالی را د بیت ستانه بالحق، دا قسمیه جوړ کړ او جواب قسم یجادلونک. په دې اخراج می دی قسمی چې دوی به جدال در سره پکې کوي، او ته به د جدال خیال نه ساتي او خپل مقصود ته وځي. دا د معلقات قرآنیو نه دی، خپله مطالعه هم ورپسې وکوي، خو دا چند اقوال ما په دې کې پیدا کړل ورته غوږ شه. هم المؤمنون حقا کا حقانیت اخراجی کا ما مصدر شفا، او یا لهم درجات لما اخرجک ربک، د دې وجنه دوی ته درجات. یا الانفال استقرت وثبتت لك ثباتا مثل ثبات اخراجک، او یا کما اخرجک علی کراہیت من فریق منهم یجادلونک، رائے رکی صحیح شو. یا امض لامر اللہ وان کرہوا کراہیتا کراہیت اخراجک، رائے فراشوا. او یا پکی کاف په معنا د واو قسمیه سره شو، کما اخرجک ربک، دا کراہیت په تنفیل ستا کې ثابت دے دوی لرام، پشان دا کراہیت دا اخراج رب کریم تعالی را من بیتک بالحق، دا لفظی معنی نہ چھوڑ د ټول هم دې خبرې تجی کیږي چې لکه ستا په تنفیل کې بعضو طبعا کراہیت ښکاره کړی دی، نو دغه شانته ستا په دې وتو کې هم بعضو طبعا کراہیت ښکاره کړی دی، هغې کې هم د دوی ته اتفاق مه کوه، خپل تنفیل کوه واک ستا دی، په اخراج کې مشوره کوه، وتوکل علی الله، که څوک ناراضګي ښکاره کوي هغې پسې مه ځه او جهادونو ته خپل خروج کوه، نه چوړې دغه. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، او یقینا یو جماعت د مؤمنینو نام
لکارهونا خاماخا بدگنون کی دی سشی لرا الخروج خروج سالرام. ابن عباس رضی اللہ عنہ کل قید لگئیں ان فریقا من المؤمنین لکارهون من الفقر لا من المخالفه. خسته قول د غریبۍ د وجه نه بدګنی نه دا چې مخالفت خوښ دی. مؤمنین کله ستا مخالفت کوي خدا کراهیت د وجه د فقر نه چې غریب دی او اسباب نه لري او سفر آلات نه لري. یجادلونک فی الحق فحال کون د دې کې چې دوی جدال کوي یا استیناف دی یا حال دی. فی الحق اے فی القتال بعد ما تبینا یا ما مصدریہ کام بعد ما تبینا اے بعد التبیین لهما مصدر ته واړه رستو د پورا وضاحت نه دوی لرا د سشي وضاحت ورته شوی چې ان النصر لهم چې امداد دوی سره دی. نو یجادلونک فی الحق فی القتال بعد التبیین ان النصر لهما. نو د تبیین نه چې نصرت دوی سره دی او به مجادله کوي نو دا خنه کوي. دا علا چې تبینا د ماضی صيغه شي او کدا مخاطبه صيغه شي تتبین په تقدیر د تا سره او ما مصدر شي نو به تعویل لاشه یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا بعد بیانک لهما. ورستو د تبیین ستانه دوی لرا چې تبیین دی وته کړی وی بیا دی جدال کوي. کأنما یساقون الی الموت یجادلونک مجادلتن جدال در سره کوي په دسه مجادله کأنما یساقون گویا کراخ کلی شی للموت او حال دا دې دوی ينظرون گوریا غیلرا عیانا ترکیبو کرو نازه بنورم آسان شي. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کدا کاف اسمی شی پمانا د مثلو باندې کمنصوبی کې صفت د حقا هم المؤمنون حقا مثل اخراجک صفت شو د پاره دا حقا او کته وای چې مثل خو دې جملې ته مضاف شو نو په اضافت معرفت شو صفتیت نه صحیح کیږي. نو جواب دار چې بعض الفاظ د وجه توغل په لبهام نه په اضافات نه کرنه ګرځي. نو دلتا داغه نه غیرو ده مثلو ده دا دومره په ابهام کې غلو د کړي دا چې اضافت وشي معرفت کیږي نه. نو دا آسانه د حقا د پاره مونږه را صفت جوړ کړ. باقی تعویلات خو مخکې تیر شو. یا منصوبی کا صفتی کا د پاره دا ثباتن چې اغا مفعول مطلق د فعل مقدره ده په الانفال لله والرسول کې. الانفال استقرت وثبتت لله والرسول ثباتا مثل ثبات اخراجک. نو صفت د پاره د ثباتن شو چې مفعول مطلق مقدره ده د ثبتت د پاره چې متعلق د لله والرسول ده نو بیا منصوب شو. او یا دا کاف اسمی ماخل تشبیہی کا مشببی مقدرہ کا نفرا پر آیا امد لامر اللہ وان کرہو کراہیتن کا کراہیت اخراج کا. خپل کارونو نفاذ کول د شریعت اگر کدی بد غنی فشان د بد غنلو دا اخراج ستابان دی. لیکن د کاف تشبیہیہ کاف مثلی معنی اسمی هم کې دی شي مثل کراہیت اخراج کا بیا به هم صفت شي د پاره د کراہیتن چې مفعول مطلق دی د فعل مقدره چې وین کریهو دی وین کریهو کراہیتن مثل کراہیت اخراج کا.
دا خو د نسب صورو کولای شي چې دا مرفوع ولولي. دا مخکې چې کم کراهیت دوی په تنفیل کې ښکارا کړي دا غین تعبیر کا په هذه الحال سره هذه الحال هذه الحال كحال اخراجك دا تقسیم د غنیمت کې کراهیت د دې دغه حال چې دی فشان ته د حال د اخراج ستاره دا ستا اخراج کم دی کراهیت کارا کړي دی التم کراهیت کارا کړي نو دې صورت کې بیا دا مرفوع شو. هذه الحال موصوم ما صفت مبتدا كحال اخراجك فتاویل د مثل حال اخراجك سرا دا ورته خبره کار چې په معنا د مثلو شو مثلو حال اخراجك دا خبر د هذه الحال لپاره او هذه الحال اشاره چاته شو کراهیت په تنفیل تشو په تنفیل کې کراهیت د دغه حال چې ده که حال اخراج دې صورت کې بیا دا مرفوع شو محلا او هغه مخکې کوم تعویلات چې نو دا منصوب شو ځکه یا صفت د حقنو یا د کراهیتنو یا د ثباتن لپاره چې هغه مفاعیل مطلقه او یا د ابو حیان ادنوسی بقول کا په معنا د لام باندې شو مبتدا مقدر روباسا او خبر جمله ټول روباسا تعلیل مقدر دی او علت مذکور دی او معلول چې کوم دی هغه مقدر دی. هذا الوعد للمؤمنین حقنا دا وعده د مغفرت او رزق کریم مؤمن لره حق دی ولی لما اخرجک ربک نو دی تعلق نیو تر هغه حقن پوره چې خبر دی د پاره د هاذ الوعد للمؤمنین ما دل تمام موصولم صحیح کیږي ما مصدریم صحیح کیږي مثل الذي اخرجك ربك من بيتك او دا الذي اخرجك دا الذي اخرجك ربك من بيتك بالحق ما مصدر یو اخلی ځکه په موصوله کې بلا بودی د تقدیر د عائد ناراضي دی عائد نه پیدا کی مقدر براو باسي نو د دې وجه نه ما دلته ما مصدر یکا تعویل د مصدر ته واړه اخرج فعل ربك مضاف مضاف الى فاعل كما مفعول به من جار بیتک مضاف مضاف الیہ دا مجرور دا من ظرف لغو دا اخرج شو بالحق جار مجرور دیم تعلق تر اخرج اور کا فعل سر فاعل چ ربک سر مفعول چ ضمیر د کرے سر متعلقین نا جملہ فعلیہ فتاویل د مصدر سرام مضاف الیہ د مثلو شو چ د کاف اسمی معنا دا مضاف الیہ محل د جر او یا فتاویل د مصدر سره مجرور د کاف یا مجرور د لام شو په قول د ابو حیان اندلسی باندې تعلق دی ورکه په قول د ابو حیان تر حق مقدر چې هاذا الوعد للمؤمنین حق لما اخرجك او یا دا مضاف الیہ د مثلو د پارا ک کاف اسمی شي هغه مثل منصوب وایا صفت د حقا کا هم المؤمنون حقا مثل اخراج او یادا مثل منصوب کا صفت د پاره ثباتن کا ثبتت لله والرسول ثباتن مثل ثبات اخراج کا او یادا منصوب کا صفت کر پاره کراہیتن حمد لامر الله وان کرهوا کراہیتن مثل کراہیت اخراج کا دا معلقات قرآنیوں نے دینو دا زما وسور کی در سره مخکارا کپو باقی دا زه دے گرام تړل دے گرام دی چې څنګه تړي وسه نه چور داراره چې دې دوه سيزونو کې کراهیت کارا کړی یو په خروج کې یو په تنفیل کې
دا غزوه بدر ته دا ترل مشبه به کړو او دا تنفیل چې کوم دی دا ورته مشبه کړو. دا ستا په تقسیم کې دوی طبعا کراهیت څنګه ښکارا کړه، داسې ښکارا کړه لکه غزوه بدر ته تلو کې چې ښکارا کړی وو. خبره پوه شوې؟ دغه تمثیل شو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَعَاطِفًا وقف مکه و پسواد کی نمخ کی بانی عاطف فریقا اسم دینا من المؤمنین من جار مؤمنین مجرور جار سرد مجرور نام دا په اعتبار د متعلق سلام صفت د پار د فریقنا اسی فریق چې فریق وو د مؤمنینو نه دا په اعتبار د متعلق سره صفت شو د فریقان. لام تاکید د پار اورلش کارهون اسم فاعل څنګه دا ضمیر فاعل دی دا خبر د پار د انش ان سره د اسم سره د خبرنا جمله دا اسمی اشوا او قید من الفقر لا من المخالفه ولګوا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما لګول دي. یجادلونک فی الحق بعدما تبین یا استیناف دے یا حال دے. دا امکان لري چې په وین فریقن کې داوا او عاطفه شي یا دی واو حالیه شي او حال دار چې یو ډله د مؤمنینو نه کاریهینو حال یعنی اخرجک فی حال کراهیتهما تعالی رويست د کور نه په داسې حال کې چې دا حال د کراهیت د دوی چې دوی طبعا بده ګڼله خو بیا هم تویستی یجادلونک یا استیناف دی یا حال ثانی بیا که حال ثانی جوړین جائز دی چې حال متداخله یا مترادفه حال مترادف ستویوز الحال ندو حال راوړه ربک کی چکم ضمیر نبی علیہ السلام تراجع دے آغاز الحال دے داول جملتنا حال دا خلاصہ دا چه اخراج تا اوشو پا حال کراہیت ددئی کے او اخراج تا اوشو پا حال دا جدال ددئی کے پا حال دا جدال دا پا حال کون ددئی کی چیو جادلونا کا دوی جګړې کولې مزه ورته موزه او ته تراويستي دوی طبعا کراهیت لرلو د فقر نه او ته تراويستي نو دا حال مترادفه یا حال متداخله هغه جمله حال د ضمیر د چانا اخرجک یا د ربک نش او دا اخرجک د ریکا او یجادلونک دا حال ګرځوا د ضمیر مرفوعه د کارهن کارهون کی ضمیر مرفوعہ داغین یجادلون حال کا فحال کون دغه کارهینو کې چې یجادلونک فی الحق جدال در سره کوي فی القتال لقتال په مسله مراد دلته د حق نه قتال بعد ما تبین ما مصدریه کام اے بعد التبیین لهما ورستو دا وضاحت ندوی لرچی ان النصر لهم یجادلون فعل فاعل کما قل به فی الحق ظرف لغوشو بعد مضاف ما مصدریا تبین ماضی ضمیر فاعل جملہ فعلیہ پتاویل مصدر سلام مضاف الیہ بعدان
دا ظرف د پاره د یجادلون فعل فاعل مفعول به متعلق ظرف دا جمله فعلیه یا استنافیه تو وقف پایت باندې وکي کلا تو ګوري وقف مکوا نو معنا دا شو چې دا ما سبقنا حال وګرځوا یا مترادفه یا متداخله اصحاب کأنما یساقون الی الموت دا کاف اسمی واخلا ومانا دا مثلو باندی منصوب وګرځوا صفت دے دا پار دا مفعول مطلق مقدرہ یجادلونک مجادلتا مثل انما یساقون الى الموت مثل سوقهم الى الموت ان حرد حرم شباب الفعلنا ما کاف من العمل قرن تیرا شوی یساقون مجهول صیغہ ضمیر نائب فاعل الى الموت ظرف لغوا جملہ فعلیہ فتاویل دا مصدر سرا کہ سوق الى الموت دیں دا ټول مضاف الیہ دا مثلو دا پارکا چې دا کافی مثلی معنی کافی اسمی دا مضاف الیہ صفت دا پار مفعول مطلق مقدرہ چ مجادلتن ہم مفعول مطلق دی یجادلونک مجادلتن مثل مجادلونک مجادلتن مثل سوقهم الى الموت جدال در سره کوي پدس جدال پشان در اخلو الى المرگ لرا او دا ستا خروج دسی بدگانی لکه څنګه چې سوق الى الموت بدگانی سوق الى الموت څومره بدگانی ته وای مرګ ته راکاږي دا یو قسم پیغور دی یو قسم پیغور دی هغه چاله چې چاله کراهیت ښکارا کړی دی نو یا مجادلتن پاردا صفت شو او یا لکارهون پارا مفعول مطلق رو باسا لکارهون کراهیتن مثل سوقهم الى الموت بدگنی دا خروج په بدگنلو سرا په مثل د سوق الى الموت باندې دا مرګ ته چې سړی راکاږي څنګه سړی بدگنی دغه شانتا دی خروج تا جهاد تا بدگنی وهم ينظرون دا حال دی واو حالیہ هم مبتدا ينظرون ضمیر فاعل جمله فعلیہ خبر دا مبتدا سره خبره جمله اسمیہ حالیہ شو حال دا دې ينظرون چې ګوري ورته عیانن لکه یو سړی چې مرګ ته عیانن ګوري او ته وتراکاږي نو بدی غني دغه شان تدی خروج بد غنل نو دا مثلی شو نچوڑی دا روتا کہ حال کونهم مشبہین بالذین یساقون بالعنف الى الموت فحال کون ندی کی چې مشابه دي دا هغه چا سره چې هغه ډیر په شدت او په زبردستی باندې مرګ تراخ کلی شي وقفك استیناف شروش وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ آغا وقت آیات کئی چې وعده وکړه تاسو سره باری تعالی د یو د طائفتینو نام چې یو عیرو بل نفیرو حذف د مضاف کام وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ الظَّفْرَ مضاف نه بلکې مفعول به مقدره کا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ الظَّفْرَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وعده در سره وکړه د کامیابی په یو د طائفو باندې چې یا په عیر باندې غلبه در کوم یا په نفیر باندې غزوه بدر تاسو ته یاد ده د ابو سفیان قافله را روانه دوی د هغې لپاره خروج کړی و هغه قافله بچ کړه او د ابو جهل امدادي لښکر راغی د خپل قافلې لپاره دوی د هغې سره مخامخ کړل انها لکما چې ود دغه طائفتین نبی بس تاسو لپاره
یعنی انا مقبوضۃ لکم وتودون حال دا دیتا سو تودون دا ودن دے محبت توئی خوخا گن لتاسی ورزول لتاسی ان غیر ذات الشوکان چا غیر خاوند سلام دلتا مراد دا شوکان سلام نیزی توری دی چا غیر آغا چا خاوند سلام دی تکونو لکم شیرس تاسو دا پارا تاسو ورزو داوان چا دا سلاو دا نیزو والا دی زمون نشی غیر دا دی والا دی زمون شی یعنی عیر دی زمون شی نفیر دی نشی ویرید اللہ او اراده لري باری تعالی د دې خبرې یحق الحق دغه وخت اراده وکړه خدای تعالی د دې خبرې یحق الحق چې ثابت کی حق لرا بکلماتی موافق د کلمو د باری تعالی په تقدیر او ازل کې موافق د کلمو د باری تعالی تقدیر کې فیصله داوا چې دغه ورځ دغه سکند دغه ټیم په بدر کې دا معاملې پیښیږي نو اراده وکړه باری تعالی یحق الحق چې حق ثابت کړي بکلماته موافق دا کلمو چې لیکلي وی لوح محفوظ کې او اراده وکړه باری تعالی د دې خبرې ان یقطع دابر الکافرین چې غص کی بیخ د کافرانو یعنی استیصالیو کی بیخکندی ورته وکي بیخکندیو کی او یې ورکه مردار کړه کنه ختمه ليحق الحق ويبطل الباطل فعل الله ذلك الہ العالمین فدغ ورستا صدعیر فزید نفر سا مقام اخکڑیام بیا وی تا شکست ورکت تاسو تے غلبہ درکلا صدق پارے داکارو کا فعل ذلك داکاریو کا دیر پارا لیحق الحق چه لح ثابت حق لرام ويبطل الباطل او باطل لرا بطلان ورکی ولو کرہ المجرمون اگر کا مشرکین بدگنی دے لرا ای نفقی دا کار فیلا والعالمین دا سکی ترکیب وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لغت پدی کی یو شوکہ راغلی دی شوکہ دا شوکہ فعربی کی صدیر معانیو بانی مستعمل دی دیر زیاد خنچور د ټولو معانیو آغا تفوق او ظهور او علو شعر آخارا کېدل د ټولو نچور دیتا کېږي باقی دغه معنا سره قریبا نسبت باندې فنور ډیرو معانیو کې مستعمل دی عبرت العقرب د لړم نیش هغه تم شوکوي د لړم نیش تم شوکوي ولی لړم نیش کم زینه نه داسې پزان راتاو کړی تفوق پکې دی کنه ظهور پکې خا الحمراء تعلو على البدن وجود چې سره دانه راخیږي سره مخ ورته وای کسو دې سره مخ تم شوکوي یو کارشي بل را عالی وګورئ نو چونی بیا تفوق تا او ظهور قرار ایتم شوکوي شوکت الحائق د جولا هغه علی تم ویلې شي التي يسوي بها الصدى واللحم دا جامو کې سپرات تارونه دي تو ولار تارونه دي یو ته لحم وي او بل ته صدا وي عربی کې هدايه کې تاسو ویلي دي نو دا شوکت الحائق د جولا چې کپڑا جوړي هغه اعلی چې باغی باندې د افراط تارونه او دا ولاد تارونه په خپلو کې جوړي را جوړي هغه تم شوکوي شوکت الحائق او دا شان زرع مشوک زرع مشوک چاته وي اذا خرج اول دا فصل چې نوې تیغ راخاره کی دې ته زرع مشوک همغه معنا دا تفوق او د ظهور په کراله دا شان طالبانو لپاره به مثال ورکم چې زړه خوشاله شي ګرمۍ والدي
صدی الجاریی ته هم شوکه وایي پیغله چې نوی ورسیږي او بوتکی رانیخ شي اذا بدأ خروجه چې نوی نوی راښکاره شي سینې د دې نو شوکه ورته معنا پکې څه شو تفوق او ظهور هغه معنا د وجه او مراد په دې ټیم کې د شوکې نه چې کوم دی البأس والقوة والصلاح صلاح قوت نزی دا مراد وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دا واو کا عاطفه شي بلکہ وقف کدل ته استیناف دی دا استینافیه کا او اذ یعدکم الله کی دا ظرف ګرځوا فمانا دا وقت باندې مضاف کا دی ما بعدو جملې لا او ظرف د فعل مقدرای کا واذکر اذ یعدکم الله اغا وقرایات کا یعد فعل ثم فعل مقدم الله فاعلا احدى الطائفتين دا مضاف الیہ مضاف الیہ دا منصوب بنزع الخافضہ و اعراب تقدیری دی تقدیر ور کے بعد تعلق ولی متعلق مقدر پوری چا الظفران یعدکم اللہ الظفر باحدى الطائفتين دا متعلق چا الظفر سره متعلقا مفعول به دی یعدو شوا دا الطائفتين مضاف الیہ دا اقدام مبدل منه انها لا اسمنا انها او لکم دا خبر شو اعتبار دا متعلق سا دا ټوله جمله بدل اشتمال شو دا احدى الطائفتين دا بدل اشتمال مبدل منه سره دا بدلنا دا په اعتبار دا متعلق الظفر سلام دا مفعول به دا یعدو ټوله جمله دا مضاف الیہ لپاره دا اذ اغا ظرف دا پار دا اذکر مقدر جملہ فعلیہ شو اس دا وتودون کی دا واو حالیہ کا یا عاطفہ عاطفم صحیح کی گی حالم صحیح کی کا عاطف شنو پیاعدو با عاطف شی واذکر اذ تودون اغا وقرایات کئی چتا سخو خول یا حال کا دا ضمیر دا کمنا یعدکم فحال کون ستاسے کے تودونا ستاسو ارزو لرلا فعل فاعل شو مفعول غواړي ان حرف حرم شباب الفعل نام غیر مضاف ذاتی مضاف الیہ مضاف شوکه مضاف الیہ مجموعه مضاف الیہ دا غیر شو دا اسم دا پارا دا ان دا منصوبات نش تکون لکم کیم ضمیر دا تکون آغا اسم فاعل شو لکم خبر شو په اعتبار دا متعلق سره ټول جمله خبر د پاره ده ان سره د اسم سره خبره دا جمله قائم شوا فزيد مفعول تودون فعل فاعل مفعول به جمله فعليه ما تفعل شوا واو عاطفه يريد الله فعل فاعل مفعول غالي اي يحق الحق ان ناسبا يحق ضمیر راجی اللہ لرا فاعل الحق مفعول به باجار کلمات مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مجرور دبا جار مع المجرور ظرف لغو د يحق فعل فاعل مفعول به متعلق جمله فعلیہ تاویل د مصدر سره واړه دا مفعول به د یرید الله احقاق الحق احقاق الحق دا يحق دے باب دے فعال دے حق يحق او احق يحق دیات چې د زما ورکړه باب دے فعال متعدی شو
یا ته چې فتح ورکړه دا به لازمي جوړي لکه دولا یدل دولا یدل یدل معنا خپل گمراه کیږي او یدل بلی گمراه کیږي ادولا یدل چې زما دې ورکړه باب فعال ته دی واړه چې فتح دې ورکړه لازمي دي یحق دغه یحق نه ده یحق معنا ثابتيږي یحق معنا بلی ثابتي یرید الله احقاق الحق تاویل د مصدر مفعول شو ده الہ العالمین اراده لري د احقاق الحق بکلماته موافقا لکلماته موافق د کلمو هغه چې باری تعالی لوح محفوظ کې کړی وي داغه د موافقت د پاره الہ العالمین احقاق حق کوي دیږي کې چې حالی معنا وشي قدخه دا یو بل اعتراض نه بدفع وشي هغه اعتراض دار ذهن ترازی چې یحق الحق او یبطل الباطل او دلته یرید الله یحق الحق دا خو نه مگر تقریر او تقریر کار د بلغا او نوی نو دا ولی شوی نو جواب دا دی چې یحق الحق دلته لګي د غزوه د بدر سره او یحق الحق دا عام دی دا عام دی یرید الله ان یحق الحق او په معنا دا کې چې دغه وخت کې باری تعالی د احقاق حق اراده وکړه حالی معنا وکړه او فعل ذلك ولی عدد د باری تعالی په دې جاری دی چې یحق الحق او یبطل الباطل احقاق حق کوي ابطال باطل کوي دا عادت یا عکسک ليحق الحق بدر سره ولګوا یرید الله یحق الحق دا دایمي استمراری کا دا عام کا نو تخصیص بعد تعمیم راغی دته چا تقریر نه دی ویلي ويقطع ويعطف يقطع عطف دے پچا باندې یحق باندې نو یرید الله ان یقطع ضمیر فاعل دی دا بیر مضاف کافرین مضاف الیه مضاف سره د مضاف الینا مفعول به دی یقطع جمله فعلیه دا بیا په تعویل مصدر سره مفعول د یریدو ويريد الله اراده لري تعالی د قطع د دابر الكافرین ليحق الحق ويبطل الباطل لام تعلیلی يحق فعلا ضمیر فاعل الله تراجي الحق مفعول به جمله فعلیه معطوف علیه وعاطفه يبطل فعل ضمیر فاعل الباطل مفعول به جمله فعلیه معطوف علیه دا ټوله مجموعه مجرور د لام جار سره د مجروران دا لام تعلیل نه رستو ان مقدر وی کنه یحق منصوب شګور اور ول مقدر وی ذکا حروف جارا دا په اسم داخلي دلته په فعل داخل شو نو ان مقدر کچې تعویل د مصدر تووړي چې دخول د حروف جارا او په اسم راشي نو یحق الحق لأن یحق جار سره د مجرور نه چې مضمون نه جمله ده دا تعلق نسی تر فعل ذلك فعل الله ذلك الہ العالمین دغه کارو چې مخاطا سي د نفیر سره مقامخ کړي ليحق الحق ويبطل الباطل وعاطفا ولو كره المجرمون كره فعل ضمير فاعل كره فعل المجرمون فاعل فعل سر فاعل جمله فعليه شرطيه ولو كره المجرمون ففعل الله ذلك كمجرمين بدم غني بری تعالی داسې کوي احقاق حق کوي وقفو کا جم دے کنه نو دا بل قانون چې کوم نه د جهاد شروع کیږي چې هغه استغاثه من الله او تر دا غزه پر اطاعت او د اطاعت مخالفت کراهیت او پاغي ردود نه ټول باندې کوئی څه دغه مخکې سي اطاعت په جهاد کې اول قانون او پاغي کې بیا د تقسیم د غنایم اعتراضات ډیر غلط کارو او بیا هغه باندې ردود او پیغورونه او ګویا کې مرګ طرف کلی شي قومندان سره بوزي جهاد تا تعرض ته بوزي او دغه پکېږي پاغي دا بل نه بوزي او ما بوزي نو دا غلط کار دی
او د تفیغور ورکی چې دا د سیدې لکه سړی چې مرګ ترا کاږي بیزړه انسان او همیشه د غنایم مینه کوي او ذات شوکه نه خوښي غیر ذات شوکار مان کوي دا نو دا صحابو ته یاد غوي ته د خدا دی امت ته اوري باقي صحابو جواب عبد الله بن عباس سے بوکا چې د دې کراهیت من الفقر لا من المخالفه وجواب کوئی شوي بیا دې دا غيونه کوي استستغيثون ربكما دا عطف دے پا اذ یعدکم اللہ باندے عطف نہ بلکہ بدل لے راغین واذکر اذ یعدکم اللہ واذکر اذ تستغیثون واذکر تستغیثون مخاطبہ صغار ضمیر فاعلہ ربکم مضاف مفعول به فعل فاعل مفعول به جملہ فعلیہ فتاویل د مصدر سرا مضاف الیہ د اشوا اے اذکر وقت استغاثتکم من ربکما اگر چې رب کریم ته مچغه والے هغه وخت آیات کیا ان دا ظرف ګرځیدا دا اس په تاویل د وقت سره مضاف شو دی ما بعد جمله ته تاویل د مصدر دا ټول د اذکر د پاره ظرف شو جمله فعلیه شو فاعتفا فاستجابا ضمیر راضی الله لرا هغه فاعل حولکم دا ظرف لغوشن نو فاستجاب لكم هذا الدعاء قبول ایک استاد د پاره دا دعا مفعول مقدر دی ها فاستجاب لكم هذا الدعاء دلیل ور باندې استغاثه ده چې معطوف علیه جمله ده انی ممدکما ان حد حرم شباب الفعلنا یا اسمنا ممد مضاف و مضاف الیه مفعولا اضافت را مفعول لرا ذا ممد تاسم باجار الف مجرور موصوفہ من جار الملائکہ مجرور جار مع المجرور په اعتبار د متعلق صفت د الفنا الف کائن من الملائکہ د نکرین رستو چې چرته جاری مجرور پیدا کړي دا به صفت وي دا به صفت وي خاصه نن چې ان فريقا من المؤمنین دا من المؤمنین مونږه د فريقا صفت جوړ کړو دلا اصل دلا چې د مؤمنینو بالفنا نو دا مومد تاسو امام بالفنا فضربانه من الملائکه د ملائکونا دا مومد کې زل ساهو شو مومد د اسم فاعل صغرا ضمیر فاعل لكم مفعول به دا باجار الف مجرور موصوف من الملائکه جاری مجرور په اعتبار د متعلق صفت د موصوف موصوف مع الصفت مجرور دبا جار مال مجرور ذل کله غو مومد شو اسم فاعل سرد ضمیر فاعل سرد مفعول به سرد متعلق دا شی جمله دا خبر د پاره د انی سرد اسم سرد خبرنا فتاویل د بی انی سرا دا ظرف لغو د فاستجاب لكم بانی ممدکما لگے بھائی په بابا نه فاستجاب لكم بانی فدید تقبل کړه زم امید ما نو انی په تعویل د بانی سرا نو بیا با مضمون د جمله به موجود د باشي او تعلق باور کی طرف استجابا فعل سر فاعلنا او سر متعلقین چې لکم نه ودهم بانی ممدکم دا ټول جمله فعلیه مردفین ورنا حال کا دا ممدکم بالف دا الفن ذل حال کا او مردفین چې داورنا حال کا مومستا سویما بالفن فزرو د فرشتونا فحال کون د فرشتو کې مردفینا چې دا یو بل پسې بارا کوزیدون کې وي یو بل پسې دوه احتمال لري خا او دا حال شو دا حال وګرځیدل ردیفی به یو بل پسې رواني وي دا مردفین اسم فاعل صيغه ده ضمیر پکې فاعل دی او مفعول مقدر دی
یعنی مردفین امثالهما دا بعض د دې با د خپل هم مثلو پسې ردی کې را رواني نو بعض به بعضو پسې پیدا رواني وي دا چې امداد د زرو شو کله 3000 شو کله 5000 شو دا ان شاء الله څلورمه سپاره کې غزوه احد راځي هغه ته اشاره ده دا استغاثه د فرشتو د امداد او دا چې قبول شو چې محمد دال خویم دا د بدر پورې نه لګيږي بلکې دا چا پورې لګي دا احد د غزا پورې لګي نزول د دې آیتونو رستو شوه دی د غزوه بدر په ټیم کې نه ده شوه رستو شوه دی او عثمان سے ماهر قرآن کریم کې اپ دې پویدا دا د دې صورت د آیتونه او رسول الله مبارک دا ترتیب په دې طریقه وضع کړی دی کاتبینو ته ویل چې دا آیت فلانی ذکر وضع کړي نو دلته مؤمنانو ته چې تاسو د اسبابو د کمبود په وخت د دشمن د مقابله د خروج نه مې یریږي باندې مګنئ تاسو رایات کې کوم زینو کې تاسو امداد ما کړی دی رایات کې هغه وخت چې تاسو غیر ذات شوکه خولا اسباب منلر السمر غلبه مې درکړه رایات کې د خود میدان چې استغاثه د ملائکه د امداد موکړه او بیا مدد در سره او کبي الف من الملائکه مردفین نو دا د خود سره لګيږي او دا چې زر راغلی او کترې زرا ک 15 زرا دې کې علما مختلف اقوال لري چون کې دا وی تعداد زرو مؤمنان رسو درلسو نو دوی سره دا غم او دعاګانې کولې اولین بشارت د زرو راغی بیا هغه ته आवाज راغی چې مکه معظمینا یو لخر د 3000 نفر نور را روان دی نو 3000 من ملائکه مسومین ورته راغی او بل आवाज راغی چې 2000 لخر نور را روان دي امداد ته مکه دا आवाजې براتلی نو دوی سره تاسو ثباتو کچرتا او استقامت موکا نو زبا علی الفور تاسو ته 5000 من ملائکه راولېګم نو اتفاق محدثین په دې کې چې 15000 نه دی راغلي اختلاف پر ثلاثه کې ده په الفا کې ده او ترجیح دې تر چې راغلي زر فرشتي دي او دا د 3000 وعده رااله د مؤمنانو د ثبات کولو دې لپاره چې هغه ته وعده رااله چې کافرانو ته 3000 لخر را روان دي نو دوی ته بشارت د 3000 ورکړل شو اصلا نزول چې شوی د زر فرشتو شوی کړي وما جعل الله الا بشرا اوس اعتماد ما مخکې تاسو ته درس کې ویل استعانت چې د مخلوق نه استعانت ما تحت السبب ما فوق السبب وي نو دلته د مختار کول ګرځول نه پکار او موثر حقيقي له العالمین ګرځول پکار وي انو ځکه اوس داغه جواب چې څوک دا ونه وي چې ګینه فرشتي په دې مدد کې موثر حقيقي وي حقیقتا مومد له العالمین ده او د سبب په شکل باندې فرشتي راغلي وي وما جعله الله الا بشرا هاو نه ګرځولې دغه راتلل د فرشتو امداد تاسو لرا مگر الا بشرا مگر یو زیرین ولتطمئن بقلوبکم و دې لپاره چې زړونه تاسو په دې مطمئن شي در حقیقت ومن نصر او نه د امداد حقیقی الا من عند الله ان الله عزیز حکیم غالب ذات او خاوند حکمت ترکیب وما جعله الله واو استنافیہ یا وعاطفہ عاطفم صحیح ہے استنافم صحیح ہے معنی فیا جعل فعل الله فاعله ضمیر مفعول به مقدمه جعل دو مفعول غواړي یو مفعول شتو دویم نشتا نو استثناء مفرغه وګرځیدا استثناء مفرغه کلام غیر موجب مستثنا منه غیر مذکورہ دا تعریف تاسو کړی کړه نو کلام غیر موجب بغیر موجب چاہتا ہوئی کلام موجبان باشد کے باشد یہ نفی و نہی و استفہام قالی نفی نہ استفہام نہیں موجب نو کدا یو ورکرال غیر موجب نو نفی غیر موجب دا او بل پکې هغه مفعول اول مقدر شه مغه مستثنا من هو دا الا بشرا دا مستثنا دا وضع شو په زید چا مستثنا من هو مقدره نو مفرغ ورتوی دا په حقیقت کې مفرغ له دا مفرغ له دا مستثنا چې بشرا دا مفرغ نه دا مفرغ له دا هغه عامل د مستثنا منه
فارغ کرده شده دی د عمل د د پارا الته مخلصانی نشته کنه او غواړي چې نشته دی نو عمل په دې بشرا کې وکړو. وما جعله الله جعل فعله ضمیر مفعول اول مقدم الله فاعل مخلصانی نشتا. وما جعله الله دا هو ضمیر راځي ک نزول الملائکه لرا نزول الملائکه نه دې ګرځولې خدای تعالی دا راتلل فرشتو یا دا ارداف د فرشتو دا یو بل پسیرات للا نه دې ګرځولې لشیئنا الا لبشرى وللاطمینان د بل شي د پاره نه دې ګرځولې بلکې دې د پاره ګرځولې بشرا د پاره او د اطمینان قلبي د پاره کارو نه کنا خا نو الا لبشرى دا الا عادات الاستثناء او بشرى مستثنى شوا وعاطفا لام جار تطمئن صيغه شوا یطمئن تطمئن غائب مؤنث شوا قلوبکم مضاف الیہ فاعل تطمئن به ظرف لغوا جمله فعلیه مجرور دلام تعلیلی شا دا عطف بشرا باندې په تقدیر دلام سره الا لبشرا او هغه مستثنا ور پاره د چا دا هغه مستثنا منه هو مقدر چې لشیئنا وما جعل النصر وما جعل الله النصر لشيئنا الا لبشرى وللاطمینان دې د پاره مستثنا منه سره مستثنا عیننا دا مفعول ثانی د پاره د جعل فعل او فاعل او مفعولین جمله فعلیه شوا. ومن نصر وعاطفا ما نافیا النصر دا اسم نه پاره د ماشا الا من عند الله هدلتا دا هم مستثنا مفرغه دا کلام غیر موجبه مسلم هو مقدره. ومن نصر من احد الا من عند الله امداد من احد نه ده کده من عند الله ده نو النصر دا اسم نه پاره د ماشا او من احد چې مسلم هو مقدره ده الا عادات الاستثناء دا من جار عند الله دا عند مضاف الله مضاف الیه مضاف الیه مجرور ده من جار مع المجرور مستثنا ده مستثنا منه ا مقدری چې من احد ده مستثنا منه سره مستثنا نام دا خبر ده پاره ده ماشو او دا من زائد لتاکید النفی ده من نصر من احد او یا جاری مزاید ما خلا جاری مجرور تعلق ورکا من نصر ثابت من احد من نصر حاصل من احد نصر حاصل من احد نه ده الا من عند الله ده مستثنا منه سره مستثنانا دا ټول په اعتبار د مجرور د من واخلا او تعلق ورکا تر حاصل اغا خبر د پاره د ما سره د اسم سره خبرنا جمله اسمیه ان الله اسم د پاره ان عزیز حکیم نکرتین جمع شو حکیم صفت د پاره د عزیز موصوف سره صفتنا دا خبر د پاره د ان سره د اسم سره خبرام دا جمله اسمیه ما کتل د خروکو تمام شو په دې زبانه بس کئ مختصر اجرات لګوت کې دی اجرات کما اخرجک ربک رب ول مرفوع فاعل اخرجا من بیتی مجرور پمن سرا بالحق مجرور پبا سرا ما اخرجک ربک د دې جمله محل اعراب سره اخرجک ربک په تعویل د مصدر سره وړي محل اعراب سره جر ده ذکا مضاف الیہ د پاره د کافی مثلی مضاف الیہ هغه د پاره مضاف الیہ واقع کړي دا اعرابات محلی په معنا کې پیدا ورکړي سره چې مطالعه جاری کړي نو باید د اعرابات محلی او پیژني چې دې شي محل د اعراب څه شي. فریقا منصوبا سید محمد وایا ولی ان فریقنا اسم نه پاره ان شمد یاد وستا ان بان کان لت لكن لعل ناصب اسم رافع در خبر زد ما ولا
ندا اسم شا من المؤمنین جاری مجرور اعراب محلی ورکی سره نصب ذکرہ پہ اعتبار دا متعلق صفت دا فریقنا نصب شو کنا اولا کارہونی خبر خبر دا مرفوعاتنا خبر دا مرفوعاتنا رفع جمع مذکر سالم پواو سرا کارہون پواو سرا مرفوع یجادلونک فی الحق محل دا اعراب سرین کہ استیناف شی محل اعراب رفع محل اعراب رفع دا او که حال شنو محل اعراب نصب فی الحق مجرور بفاش بعدا ظرف دے ظرف منصوبات نے مفعول فیہ وی یساقون الی الموت مجرور پہلا سرا وهم ينظرون محل اعراب سرے وهم ينظرون کی دا نصب دے حال دے اذ یعدکم اللہ فاعل مرفوع احدى الطائفتين احدى کے اعراب تقدیری سے شے دے اعراب تقدیری دا جر دے مجرور بنزع الخافضة بإحدى الطائفتين تعلق تر الظفر ورکا یعدکم اللہ الظفر بإحدى الطائفتين طائفتين مضاف الیہ مضاف الیہ دا مجرورات نہیں دا زیر پہ ولی راہ طائفتين نون تسنیت مکسورت نبدا دا اعراب نہ دے تسنیہ دا اعراب قیام قبل فتح سرشا انا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکا غیر منصوب شد کہ اسم دا انا ذاتی مجرور ش مضاف الیہ دا غیرہ توئی چ ذاتی خم دلتا نکرہ دا غیرم نکرہ دا الک ذات اضافت شوکی تشوی دے اپ اضافت معرفت شوی دا صحیح دا نو دا معرفت شو غیرہ نکرہ شو نو اضافت صحیح شو ما چې کومه قاعده جوړه کړی او دویم جواب دام کولای شي چې غیرو لازم الاضافه غیرو لازم الاضافه شی چې لازم الاضافه نکره نکره ته مضاف کیږي ان غیر ذات الشوکا شوکتی چې کوم نه مجرور شو مضاف الیه رضا ذاتی مجرور دا مضاف الیه دا غیره غ اسم دا نشو تكون لكم جمله محل اعراب سشو رفع خبر دا ان شو کنه محل اعراب درفش يريد الله والله فاعلا دا يريد ولي مضموم دا مرفوع دا كمضموم دا مضارع دا کنا يريد الله ان يحق الحق بكلماته ندا الله فاعل دا يريد شو ان يحق الحق ندی جمله محل اعراب شو نصب مفعول پر يريد شو احقاق الحق تاویل باندې لا يحق مضارع مبني بر زموي نو بیا ولی منصوب رالا انولن پس کیزن ان چار حرف معتبر نصب مستقبل کو ندن جملہ دائم اقتضا شمع خو یاد کی کنا قرآن کریم ترکیب کی شمع یاد ہے شمیع نحمل تسبق مگوری راقی کتابنا ایحق الحق بکلماته ويقطع دابر الكافرين دابر منصوب شدا مفعول به ده يقطع او الكافرين مضاف الیہ ده دابر شو ځکه دا معرفت ده دابر نکره ده اضافت کده متوجه شو او مضاف الیہ مجرورا او د دې جمع مذکر جر قیام قبل کسر سرا الحق منصوب مفعول به ده يحق لا يحق ول منصوب شو لام کې ده کنه سو زینو کې ان مقدر یو داغین علامه کې او یبتل الباطل دا په عطف شنو تمام مقدر شو باطل مفعول به یبتلش المجرمون فاعل کریا او فاعل مرفوعاتنا رفع جمع مذکر سالم فواو سرا مجرمون فواو سرا مرفوع تستغیثون ربکما لا تستغیثون مضارع دا او دا مضارع چې کله عوامل په نه داخل دی حالت درفی وی او حالت درفی د مضارع په مفرداتو کې جمع ده او په تثنیه په جمع کې بقا د نون ده او بقا د نون سره معربه شو ربکما مضاف الیه دا مفعول به شو فاستجاب لكما انی ممدکما دا ممدو ول مرفوع خبر د پاردانی پیش شی ورکی دا یا اسم نه پاردانی او بالف من الملائکه
دا من الملائکه محل د اعراب څه شو؟ محل د اعراب څه شو؟ من الملائکه جر شو ځکه صفت د الفن نکرین بعد صفت د الفن دا مجرور د باشه تعلق تر ممد دا خبردار نیش د ممد خا مردفین دا حال له حال او د جمع مذکر سالمی حالت د نصب پیا ما قبل کسری باندې وی مردفین وما جعله الله والله فاعل جعله مفعول اول شو او بشرای مفعول ثانی مستثنا ده خو لیکن قائم په ځای د مفعول ثانی باندې شو نه اعراب تقدیر شو پکې ولتطمئن به قلوبکم قلوب فاعل تطمئن دې ظرف لغو شو ومن نصر الا من عند الله النصر اسم نفار دما اسم دما مشابه بلیس چوتوي هغه د مرفوعات نه دی او من حد هغه چې کوم په اعتبار د متعلق خبر د مقدر من عند الله په ځای قائم شه الله اسم ان عزیز حکیمنا دونه کری رالی حکیم صفت د عزیز او عزیز خبر د پاره د ان د مرفوعات نه دی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.